نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قدرمنو دین داسې وبولئ لکه یو درخته ایښول غواړي، په سته مځکې کې به یږدي، شرنه مځکه به نه وي، تروه به نه وي. آب و هوا ته به ګورې، د کومې میوې درخت ته چې یږدي، د زراعت د مسلکینو او د زراعت د پوهنځي څخه د فارغینو کسانو سره به وینې چې په دې ځای کې درخت ته ایږدم، ما ته به پیدا وکړي او که یا اوبه به ورکوې، وخت ناوخت به انبار د درختې شاوخوا یا بیخ ته ورکول کېږي. زیات او بیکاره واښه شاوخوا به نه ورته پرېږدې، مرض به نه در څخه کوي، دوا به ورباندې پاشې. نو به د کال په آخري کې یو څه انار، یو څه شفتالو، یو څه ګرنګیچ، یو څه نوره میوه تا ته لاسته درځي. یو ساده مثال دی. کله د درختې مراعت او لحاظ وانه کوي او د انګورو د تاک لحاظ یې ونه کوي، بچان به تر سترګې په لاره یي، په کور کې به د انګورو تاک د انګورو واشکۍ نه کوي. ولې خو د یخ څخه د نارنج رخته نه و ساتلی، تاک دې نه و ساتلی، ګل دې نه و ساتلی، بله درخته یې نه و ساتلی. که دین موږ یو مثال درته وایم، یو درخت ته فرض کړو، درخت په دارالاسباب کې په دنیا کې ساتنه غواړي. قدرمنه څه فکر کوي، دا دونه عظیم دین ایا بې له زحمته به راغلی وي؟ انسانان تر چلو تیر سول، کباب سول، لولپه سول، ټوټه سول، په چلاخ وول سول. یو چم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ته یو چا وکړي، د هغه زمانې بادشاه ته شکایت وکړي، ویل امام صاحب ستا په باره کې دا کوي دا کوي دا کوي. امام صاحب یې راوغوښتی د دې دپاره چې د امام صاحب مرګ ته لار جوړه کړي. باره یې ورته وویله قاضي به سې. ده ورته ویل یا قاضي کېږم نه، قاضي هر ګړی د دوزخ او د جنت تر مابینځ دی. حدیث شریف کې راځي یو قاضي به جنت ته ځي، هغه قاضي چې قضا او قلم او حکم یې د رب د رضا لپاره و. دا بیله خبره ده چې څنګه قاضي به او څه به کوي. ول قاضي به سي. امام ابو حنیفه صاحب ورته فرمایي یا نسم کولی، بندي کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، د لکونو انسانانو امام دی. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو كان العلم عند ثريا لناله رجل من ابناء فارس. که دا دین د مځکې د شکم او د مځکې د سر څخه راټول سي، یعنی ګسره نه یې، او عند ثریا بیخي د اسمان په کنګرو کې، لا به دغه علم ته د فارس د خلکو څخه، د فارس د خلکو د بچانو څخه یو بچی به ورسیږي. دا حدیث دی. د دغه حدیث په شرح کې علما فرمایي وای د دې څخه امام صاحب مراد دی. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم بشارت او زیری ورکړي د امام ابو حنیفه صاحب مبارک. هغه و چې دین یې داسې سره وشنئ، داسې سره وسپړئ لکه یو سپین سرې یا ښځه چې وړۍ شنې، یو تار هر شی ځینې ایسته کړي په کوربچه کې، وایي بیا خاشه رانسي، زوز رانسي، پلنکی رانسي. نو زموږ د مذهب په کتاب کې رد المحتار د هغه د شروع څخه مخکې یو څه صفحې دي خبرې کړي دي. وایي د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی درجه داسې ده لکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ولی خو هغه اول یارو د رسول علیه الصلاة والسلام د دین په نشر او اشاعت په خبرېدو کې ډېر کار وکړي. امام ابو حنیفه صاحب د قرآن او د حدیث څخه مسائل لا وکښله، د هم مذهب داسې نشر کوي. د قرآن او حدیث مبارکه په خلکو داسې وپېژندل لکه ابوبکر رضی الله عنه چې رسول علیه الصلاة والسلام په خلکو وپېژندل. غاریسه ورته ورسره ولاړې، هلته یې څو شپې ورسره تېرې کړلې حضرت ابوبکر رضی الله عنه. دا مې د دې یو قصه وکړل چې پر دې دین باندې چړې هم راغلي دي، تورې هم چلېدلې دي، او احادیث مبارکه او د مفهوم څخه دا ثابتېږي چې آخره زمانه کې به هر څه کار پرېږدي، هر څه
نوې ټکنالوژي کار پرېږدي بیرته به آس و توره یې. په هغه وخت کې هم چې کافر او مسلمان جنګېږي، مسلمان به د اسلام لپاره تر تیغ تېرېږي او تر تورو تر چاړه به تېرېږي، کافر به د کفر او د باطل لپاره تېرېږي. دا نو چې دا اړخ د اسلام د نشر او د اشاعتو د خپرېدا په صفحو کې دا اړخ وګورئ چې څونه انسانانو وینې توی کړې دي. اوهو، انسان به د هرې صفحې د لیک سره یو څاڅکی د اوښکو تویوي، خامخا یوه اوښکه به تویوي. نو څونه کتابونه دي په زرهاو لیکني، زرهاو څاڅکي یا زرهاو اوښکې به انسان تویوي. نو دین په اسانۍ نه راغلی دی او نه اوس په اسانۍ څوک ساتلی سي او نه به آینده په اسانۍ وساتل سي. او که د دین دغه اړخ ته وګورې چې څوک پکښې بې عزته سي، دا هم فلکهاو صفحې د دې څخه ډکې دي. او که د دین بیا دغه اړخ ته وګورې چې په دین باندې انسانانو د مال او د سرمایه شندنه کړې ده، دا هم فلکونو صفحې دي او لیکې دي. خو خیر، خبره به ډېره نه اوږدومه، رابسمه د مصعب بن عمیر رضی الله عنه پاته برخې ته د مبارک د ژوند تېره چاسمه مې یو اړخ د حضرت مصعب رضی الله عنه د مبارک چې صحابي و، شتمن صحابي و، شهزاده و، خوشبوی استعمالول، سینټونه استعمالول، عطرونه استعمالول، ښه لباس یې اغوستی. د مکې په کوڅو کې به روانو ځوانانو به ویل داسې عطر استعمالول چې په هغه زمانه کې به خلکو وویل په دې کوڅه و لار باندې مصعب تېر سوی دی رضی الله عنه. الله اکبر کبیره. خو کم حال یې و بیا، قرباني د دین لپاره څونه ورکړله. اوس یو واقعه درته بیانومه او بیا د اوس زمانې د خلکو سره تاسو خپله فکر وکئ، په خپل ګریبان کې سر وځړوئ چې موږ د دین لپاره څونه قرباني ورکوو. عزت دې مې خوندي وي، مال دې مې خوندي وي، شتمني دې مې خوندي وي، اولادونه دې مې خوندي وي، سرای دې مې چپه کېږي نه، زه دې د خپل محل و د خپل ځای څخه در بره کېږم نه، هېڅ خواته به نه هجرت کوم نه به ځمه، خو دین دې هم دغسې پاته وي. دا کله کېدای شي؟ حضرت مصعب د شهزادګۍ ژوند د بادشاه زوی دی، د سرمایه‌داره زوی دی، د سخي انسان زوی دی، د مهمې منطقې څخه دی او د مهم قوم څخه دی. په تمامه معنا پر مصعب باندې ختمه وه، هر څه یې درلودله. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وفرمایل د په باره کې؟ یو روایت کې راځي حضرت قرظي رحمه الله تعالی فرمایي، وایي ما ته یو چا وویله په صحابه کرامو کې، هغه د حضرت علي مبارک څخه دا خبره اورېدلې وه. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي، وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وو په مسجد کې. په دا وخت کې ناڅاپه حضرت مصعب د عمیر زوی رضی الله عنه رالی، مسجد نبوي کې ناست و. چې رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ګوري، مصعب رضی الله عنه یو پټو پر ځان اچولی او بس یو څه د هغه وخت کار ورباندې سوی و. فر و حدیثو کې راځي فر و کار ورباندې سوی و، لکه اوس چې موږ خامک بولو یا د ستنې کار ورباندې سوی و. یو پټو د ده پر بدن مبارک باندې و. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما رآه، چې کله د مبارک ته وکتله، بکا للذي کان فيه من النعمه، د رسول د ښایستو سترګو څخه اوښکې راغلې او زړه یې ورباندې کباب سو چې دا هغه مصعب دی چې یو وخت په ښه جامه کې راوتی، معطر راوتی، اوس یو پټو پټوله وجود لري. او څوک ورباندې ژاړي؟ د دواړو جهانو سردار احمد مصطفی محمد مجتبی هاشمی و قریشی صلی الله علیه وسلم ورباندې ژاړي چې دا خو هغه مصعب دی چې یو وخت کې نعمتو، یو وخت کې سرمایه‌داري ته چا حساب نسوای کولی، شتمنۍ ته. اوس په دغه حالت کې رالی، د څه لپاره رالی؟ د اسلام په خاطر، د دغو دوو ښایستو سترګو په خاطر چې د رسول مبارکې ښایستې سترګې وې. حضرت مصعب هر څه ورباندې قربان کړل. ځکه نو موږ کله کله شاګردانو ته وایي چې د استاد د دوو سترګو په خاطر هر څه قربان کړه. دلایل ډېر مه وایه، خبرې ډېرې مه کوه، تسلیم سه. مقتدیانو ته هم دا خبره کوو چې دغه امام دا ستا استاد دی، په ده پسې پشاله خبرې مه کوه. د ده د دوو سترګو په خاطر باندې هر څه قربان کړه، ځکه چې د ده په خاطر هغه عظیم نعمت چې الله پر تا کړی دی او د اسلام د رکنو څخه عظیم او لوی رکن دی او د اسلام د بنیادو څخه دوهم بنیادی خبره ده، لمونځ دی. د امام په خاطر لمونځ تاسې کېږي. که یې پلا د امام ویل چې د پلانکي مقتدي نیت نه کوم، بیا به څه به کوې؟ خو واسې کتابونه په ډک دي چې امام نیت ونه کړي، اقتدا په چا پسې کوې؟ دا زه چې مخته کېږم اقتدا کوم، دا ټوله چې په ما پسې اوس ولاړ دي او وروسته راځي، خدای د دې لمونځ په ما پسې صحیح کړه. او که ما نیت وکړي چې پلانکی نه دا حدیث صاحب نه شاملوم، دا نه شاملوم، اقتدا به یې کړي خو صحت نه لري، ناکه پورته وکښته کېږي.
حضرت مصعب دغه دوه سترګو په خاطر هر څه قربان کړل. نو د مبارک وجلله الله اکبر کبیره. بیا ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کیف بكم اذا غدا احدكم في حله وراح في حله. عجب خلق یاست هغه سړی ته وګوري چې سهار به و جامه واغوستله ماښام به بله جامه واغوستله. حضرت مصعب په ورځ کې دوې جوړې اغوستلې، یو یې سهار اغوستله یو یې ماښام اغوستله. څو سوونه کاله مخکې، 1400 کاله مخکې. اوس چې په ډېره شتمنۍ کې په هفته کې 3 واره کالي واغوندې، کور کې جنګ یې او که نه یې سړی څه حال یېښې دي ستا په کالو زه نه رسېږم. هغه زمانه کې چې اسباب هم کم وه، د پرېوللو شان هم ډېر نه وه، صابونانو دا شان هم نه وه، استراحتونه هم نه وه. سهار یوه جامه اغوستله ماښام یې بله جامه اغوستله. امام مالک رحمه الله تعالی هم دغسې ژوند کړی دی، د مالکي مذهب امام. هره ورځ یوه جوړه اغوستله او بیا هغه خیراتوله. علما فرمایي وایي دا اسراف نه دی، دا د عالم د شان سره ښایي دغسې، د مفتي او د امام د شان سره ښایي دغسې. موږ ته به استادانو ویلل ګورئ چې تاسو بیا مفتیان کېږئ علما کېږئ په پاک لباس کې به راوځئ، خیرن ایلکه ستا سره هر ګړی ډېر انسانان مخامخ کېږي، که یې پټو خیرن وو او وریښتان یې خیرن وو، ژره دې خیرن وو، خلک بیا نه در سره کښېني. باید پاک راووځې پاک ننوځې او انسانان تا ته نږدې سي، معطر وګرځې، د خولې دې بوی ولاړ نه سي. روزانه پر ځان باندې پام کوه. موږ خپلو شاګردانو ته دغسې وایي خیرن مه ګرځئ، کالي دې زاړه یې پروا نه لري، خیرن مه ګرځه، پرېوله وایه غونده. خو نوي کالي چې خیرن یې څه معنا لري؟ ورېښتان لري پاکې ساتئ، ژیره وي پاکې ساتئ، لباس پاک ساتئ، هر ګړی پام ورباندې کوئ. دا پرېږده چې په هفتو وایي زه لمبېږم نه وخت نه لرم، یا دا بله خبره ده و دې خواته نه ځمه. حضرت مصعب مبارک رضی الله عنه به سهار یوه جوړه اغوستله بیا به ماښام بله جوړه اغوستل. نبي علیه السلام ورته وفرمایله دا سړي ته وګورئ دغه یې حال دی. بیا وویله ووضعت بین یدیه صحفة ورفعت اخرى. داسې خدای پر قرار ورکړی و مصعب ته رسول علیه السلام فرمایي و یوه پیاله به د کتغ ځینې پورته کېدل بله ورته ایښول کېدل، لکه زموږ په سترخانو ډوډۍ چې میلمانه وي ډوډۍ پورته سي دستي میوه یي، چې میوه ایسته سي دستي چای ایسته سي دستي، چې هغه کوربه څنګه ترتیب جوړ کړی وي. د حضرت مصعب په خپل کور کې ترتیب داسې و، د خوراک یو شی به ایښول کېدی چې هغه به یې وخوړی مور به بل ورته راوړي، چې هغه به یې وخوړی مور به بل ورته راوړي. دا ژوند نبی علیه السلام ورته فرمایل. او بیا نورې خبرې ورته وکړلې. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي موږ ورته ویل ای د الله رسوله نو موږ خو هغه وخت خیر وو تر دا وخت، یعنی هغه وخت موږ ته هر ناز راکول کېدی او د اسلام په خاطر اوس موږ ته هېڅوک ناز نه راکوي. ډوډۍ مو نیمۍ سوه، ګوله مو نیمۍ سوه، کالي مو نیمۍ سوه، شتمني مو نیمۍ سوه. ای د الله رسوله هغه وخت خو ښه وو. اوس نو د رسول علیه السلام خبره واورئ. نبی علیه السلام ورته ویل یا اوس تر هغه وخت ښه یاست، انتم اليوم خیر منکم یومئذ. تاسو نن وخت ښه یاست تر هغې ورځې. هغه وخت چې ستاسو سره اسلام نه و شتمني وه ښه نه واست. هغه وخت چې ستاسو سره شتمني وه اسلام نه و ښه نه واست. هغه وخت چې ستاسو سره لباس و اسلام نه و ښه نه واست. هغه وخت چې ستاسو سره سترخان و اسلام نه و ښه نه واست. اوس چې اسلام در سره دی پروا نه لري، لباس دې کم سي، ډوډۍ دې کمه سي، عزت دې کم سي، خو اسلام دې وي. نن مې د هغه سپین ږیرو خبره رښتیا هم درک کړله چې خدای پاکه د ایمان څخه مه بې برخې کوه. وچه ګوله دی خو ایمان دی. زموږ مشران به دغسې ویل ویل زویه چیچیه وروره قرار کښېنه، په دا خپل کور کښېنه، وچه ګوله دی خو ایمان دی. افغانستان دی خو اسلام دی. اقتصاد خو به خود بند سي، کمزوري خو به خود د انسانانو په پیسو کې راسي. څه فکر کوې هلته چې انسان ګټي نو ګټ عمر به دا ګټه یي، یو ورځ خو به کمیږي هم. خو افغانستان دی ټاټوبی دی، د خلپوڅو ځای دی، اسلام دی. دا یاد وساتئ ځوانانو. پنځلو خو د دې ځای اسلام درته راورسوي. دا جساب دا زه چې وینم دو خو خپلو بچانو ته په خپل تک تور مخ باندې په ستړیا باندې ځوانانو بچانو ته اسلام وروښوي چې ګوره دا دې ومې درولې په امام پسې اوس نو تل منځ کوه، اوس یې نو ته خیال ساته. ځوانه اوس ته په امتحان کې چې خپلو بچانو ته به د چیش درس ورکړې، د آیفون او د آیپاد او که حضرت علی کرم الله وجهه د حدیث علموا صبیانکم الثلاثه، کلو کشیان ته درې شان السباحه او بازی، رکوب الخیل او الرمایه، د آس پرتیا، غشي ویشتل، نوشان ویشتل، د ټانګ زده کول، د تیارې زده کول، د موټر زده کول، دا ورشایست. څه شي ورشایست؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایله ولنن ورځ تر پخوا ښه یاست. اسلام مستا پخوا خو چې په کفر کې واست، اسلام منو هر ته مدلو ښه نه واست. حضرت مصعب رضی الله عنه داسې یو سړی لله الحمد نه دی
دا اوس موږ شاګردان ته بله ورځ وایي مال موږ مجبور یو چې اوس ستاسو سبقان یو سره لاند کو ځکه چې نور ستاسو مصارف نشو برداشتولی، اما ناشکري به د الله رب العزت نه کوو. شکر دې وي خو شی دې نه وي. ورته وایي د شاګردانو ته مو وویل اشپز ته مو وویله که شی نه وه د ساده چای خور پخوه بس ساده چای د ساده غوړپ د ترخو چای یوه چې ګوله به در پیدا کوو بس خلاص. څه فکر کوې؟ په ځینو مېلمستیاو کې په ځینو ځایو کې کله کله مخامخ سوي غږ نه کوو، خو دا کوربه ډېر شکایت کوي. سترخوان د میوو څخه ډک وي، سترخوان د هر شي څخه ډک وي، بیا هم په شکایت خوره کوي. خدای دا دون نعمتونه الله څنګه درکړله. دغه حضرت مصعب رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اوژه پر اوژه وجنګېدی، دلته شتمني د دوو سترګو په خاطر قربان کړله. ولسوله ستا سترګې بل چا باندې نه دي پیرزو، زما دي چې خو زما شتمني دي د بل چا سي مور ته یې پرېښوه شتمني ولنې غواړم. تېره چهارشنبه مې درته وویله ویې نه تړئ ویې تړئ. اقتصادي بندیز یې ورباندې راوستی ویل مصعبه زوی نور ډوډۍ نه درکو نورې اوبه نه درکو که د محمد په دین یې خو موږ هر څه بندیز پر تا لګوو. او زه د محمد صلی الله علیه وسلم د دین څه نه سم اوښتلی. دغه حضرت مصعب رضی الله عنه چې د مال او شتمنۍ قرباني ورکړله د رسول صلی الله علیه وسلم سره اوژه پر اوژه هم وجنګېدی. د احد په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ کوي. د احد غزا بیله ده چې څه پکې شپېړ سول کومو صحابه کرامو شرکت وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم څنګه جنگي تاکتیک په کار اچوي، چیرې صحابه کښېنوله، پر چا څنګه حمله وکړله. خو خیر هغه جلا قصه ده، جلا غزا ده، جلا بحث دی. حضرت مصعب رضی الله عنه جنگیږي څنګه؟ رسول صلی الله علیه وسلم بیرغ په لاس ورکړي، د اسلام نشان په لاس ورکړي. حضرت مصعب رضی الله عنه په لسته لاس نیولی و. دفاع هم کوي د ځان، د رسول دفاع هم کوي، پر مشرکینو حمله هم کوي، د بیرغ ساتنه هم کوي په یو وخت کې. و چې زه د ځوانانو ته خوشکې وکړم چې وروره په یو وخت کې خو لمونځ هم وکړه، خیرات هم وکړه، پلار هم راضي کړه. تا نو پر فیسبوک باندې دا ګرد شام ولې پرېږدي ملا دې شناسه. په ځینې ځوانان خو د دغه سړی ورته وایي خپل وخت خبرو ته ورکه، ناروا کارونه مه پکښې کوه، خو لمونځ مه پر قرباني کوه. پر ساده چکه پر دې باندې چکه هم وکړي، ټوله شپه یې هم وکړي، بیا وروسته پوښتنه هم وکړي مولوي صاحب چکه روا ده که ناروا ده. دا فرض مه چې پر پرېښوي دا په څلور سره مصابه ناروا ده. دا واجب چې پر پرېږدي په څلور سره مصابه ناروا ده. هر هغه لوبه چې فرض او واجب ورباندې پاتې سي هغه ناروا ده. طالبان خوشحالي وي تالی درب وایي دا روا دی. فتاوای عزیزي کې شاه عبدالعزیز محدث دهلوي صاحب دا فتاوا دته منسوبه ده، لیکلي دي چې دا تالی درب هم ناروا دی. بې ادبي ډېره معاف که د غلطو انسانانو هلکانو ښځو غزلې پکښې ویل کېدلې نوم د تالی درب و سوچ ناروا کار دی. حضرت مصعب رضی الله عنه په یو وخت کې څو کاره کوي درته مې وویله. بیرغ ساتي، د رسول دفاع کوي، پر دشمن حمله کوي، بیرغ لاندې نه ځنډېږي. په دې وخت کې د مشرکینو څخه یو راځي ابن قمیعه لیثي ورته وایي. ابن قمیعه لیثي وایي حضرت مصعب مبارک پر اوژه باندې ووالي په توره چې ووالي بیرغ ځینې شوستو ایلسو. دې ته نه ګوري چې زما لاس راواخم پیوند یې کم، بیرغ ته ګوري بیرغ یې په چپه لاس راواخستی. فکر وکړه درد به نه و، وینه به نه وه، بشر نه دی، غوښه نه ده، څه شی نه ده. موږ ته که مازې پر لمانځه باندې یو چا خوشکه وکړله، موږ ته که مازې یو چا د امام او د یو عالم په ناسته خوشکه پلار وکړله، بس بالا منو ولې ورسره کښېنې؟ هغه به ستا لاس پر قرباني کوي وایي د بیرغ لاندې نه اچوم. دوهم وار ابن قمیعه لیثي راځي پر چپه طرف پر چپه لاس یې وار کوي، هغه یې په تور ورووالي، بیرغ ځینې ولوېدی. حضرت مصعب مبارک انتظار دې ته نه کوي چې اوس نو پر انډیوال غږ وکړي، دواړه د لاسو منډوان یې داسې راټول کړله او ورچوغه سو، د لاسو په منډوانو یې بیرغ داسې راپورته کوي. دغه ته ویل کېږي ځوان. د اوس ځوانانو ته زه چې همیشه ځوانان یادوم، زما د ځوانانو سره کار ډېرې، ځکه چې پیسې هم په لاس ورځي، هر څه اسباب په لاس ورځي، خو په دین باندې ډېر مصرف نه کوي. چې سپین ږیری سي بارانو ارمان کوي، خود به باره ارمان کوي، هغه وخت خو ستا شام په وسنۍ پاک اوس خوند کوي لکه د مصعب غوندې په دواړو منډوانو باندې د اسلام بیرغ راپورته کوي. ابن قمیعه لیثي چې مشرک و، کافر و، زړه یې نه پسړېدی، په دې وخت کې مخامخ بیا وار پر وکړي او د 40 کالو په عمر کې په شهادت پورې ورسوي. انا لله و انا الیه راجعون. د صحابه کرامو اخلاص، ایثار، د خپلو انډیوالانو سره رفاقت، وفات وګوره. یو بل لازی ابن الروم ورته وایي وایي هغه صحابي بیرغ راپورته کوي تر مدینې منورې راورسوي، ول بیرغ باید کښته نه سي. دلته استادانو به موږ ته ویله
شعائر الاسلام، هغه شان چې اسلام ور باندې پیژندل کیږي هغه باید ګرد عمر پورته څه نه سي. مسجد باید ټول عمر شوی جوړي پورته وي، هدیره باید معلومه وي، صفا او مروه باید معلومه وي. دا هغه چې د اسلام نمونې دي، د اسلام نمونې چیرې چې زوړ مسجد واغه آبادوي دا د اسلام لوی علامه ده، دا باید همیشه پورته وي. 40 کالو په عمر کې په شهادت ورسېدی. یو صحابي فرمایي حضرت خباب رضی الله عنه وای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت وکړي. هجرت چې مو وکړي زموږ په ملګرو کې ځینې کسان وفات شول، شهیدان شول، الله رب العزت اجرونه ورکړل. او ځینې ملګري داسې و چې د اجر څخه د ثواب څخه د اجر څخه شی لا نه دي ترلاسه کړي، او په ژوند کې خپل د ژوند د ځوانۍ ثمره او میوه نه ده خوړلې. دی فرمایي وای یو هم زموږ څخه حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه، حضرت خباب یې ټینګ ملګری و. حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت مصعب، حضرت عمار، حضرت سلمان، حضرت بلال، دا هغه صحابه کرام چې ملګری و او په حدیثو کې هم یو ځای د دې قصې سره راځي تقریبا. دی فرمایي حضرت خباب مبارک رضی الله عنه وای یوازې مصعب بن عمیر رضی الله عنه داسې څوک و چې کله مړ سو یو دانه جامه یې درلودل، یو لباس یې درلود، هغه ور باندې پروت یو پټو. الله اکبر کبیره. حالت دې اندازې تر ورسېدی چې کله دی شهید سو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ګرځېدی په شهیدانو پسې چې دی پیدا سو. صحابه کرام ورته رالل چې حضرت مصعب خو پیدا سو په شهادت رسېدل دی، خو د کفن لپاره هیڅ نه لري، یو هغه پټو او لباس او جامه د پتنده چې مخکې د اغوستې وه. اې د الله رسول موږ څنګه کفن ورکو چې کله یې دا جامه پر سر ورواچو پښې یې لڅسي، چې پر پښو یې ورواچو سر یې لڅسي، کفن یې بسیږي نه، کفن نسته. څه پوکې د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، دا د جامه او د پټو پر سر ورواچوي، ابشي چې لچ سولې پر هغه باندې واښو ورواچوي. فن لپاره څه نه درلودل. دا هغه حضرت مصعب چې ما مخکې درته ویله او تیر هفته کې مې هم درته ویلې دي چې هر څه یې درلودله. د خوراک او د شتمنۍ دغه اندازه و. د یو ګړی مخکې مې درته ویل چې رسول فرمایي هغه څوک چې یوه پیاله به ځینې پورته کېدل بله ورته ایښول کېدله، خادمان ورته ولاړ، خو د کفن لپاره څه نه لري. څه فکر کوي د بیان اوله خبره به د ځوانه هېره نه وي انشاءالله. دا دین یوه درخته فرض که او دین بې له قربانۍ راځي نه، خامخا به وژل کېږي، خامخا به ترې کېږي، خامخا به مهاجر کېږي، خامخا به بېعزته کېږي. پر ژیره به یې څوک ښکنځل درته کوي، پیغور به درکوي، په لباس به یې څوک پیغور درکوي، در باندې خاندي به. ستا پر دغه حرکاتو چې زما او ستا اسلام، زما او ستا دغه حرکات په لمانځه تعبیروي، په خارج کې به یې څوک در باندې خاندي. اذان په د ځینو ویډیوګانو کې کله کله څوک راښکاره کړي یو څوک په خارج کې اذان کوي یا نور کافران حریان ورته تللي. د دې نارو ته خو څوک حریان نه تللي، ارامباړو ته څوک حریان نه ځي. دا چې کلمات یو پر زړه باندې تاثیر کوي د دې لپاره دا نوښت دی، دې لپاره دا نوی کار. پر لمانځه باندې راټول یو څوک لمونځ کوي او دې عکاسي ځینې کوي، حریان ورته تللي. حضرت مصعب خو قرباني ورکړله. والله اعلم الله رب العزت کې موږ هم د دین لپاره استعمال کړي. لاړ بسي هر څه به ولاړ سي، هر څه به ځي. کمالدار او کامیاب انسان به هغه وي چې دین ته په دې دنیا کې څه کار وکړي. وی کې قدرمنو ما په لسهاو واره درته ویل دي او درته به هم وایم، غاړې مې هم خلاصې کړي چې د دین لپاره په خپل کور کې یوه تجرۍ جوړه کړه، په خپل کور کې، په خپل غولک، خپل صندوق، د المارۍ خپله خانه انتخاب کړه. یوه داسې خانه جوړه کړه. دا ځینې نجاران یوه خانه جوړوي په المارۍ کې چې اغل بیا وایي دا زر یونسي، پټه خانه یې په خارپیچ جوړېږي. ما ته یو نجار ویل ما یو کوچنۍ المارۍ په کور کې جوړول، ول یو خانه به در جوړه کړم که یو وخت زر به دلته پرټوه. ما ورته وخندل، مال خورا دي د شتمن سړي خیال باندې کړی دی او د زرو کاروبار زه نه کوم، دا مخکې چې شروع زر نه لرم چې پټ کړم. زما ټوله سرمایه د هغه دی، دا ته کور وینې او دا مدرسه دی، د مدرسه وینې چې سره راځي که خلکو راوړل هغه پر طالبانو، که نه وی چې زما سره په جیب کې هغه پر طالبانو مصرفو، زما سره نسته. او دا فکر مه کوه که یو وخت زه وفات کېدلم چې د مفتي صاحب به ډېر وي. وخت مې شاګردانو ته ویله ما زما په شانو پسې که ګرځېدلاست په فایل او په صندوق کې به یو شی پیدا کړي چې ښه متوجه سول، نو چې به پیدا کړي د سرو زرو ټوټه 1 کیلو یا مال دا به پیدا کړي چې دا قباله دا مځکه یې رانیوله وقف ته د مفتي صاحب په نامه نه ده، د شخصي نه ده، هغه ځای رانیوي دا وقف ده، هغه ځای رانیوي دا وقف ده، دا سړی مرسته کړې وه دونه یې وکړه په دې شي جوړ شو، دا شی به پیدا کړي. هغه مو خرڅوله بیا ستاسو کار دی، قبالې که مو خرڅولې خرڅې. حضرت مصعب په کفن کې یو شی پرېښوی، هغه هم نیم کفن، پوره کفن ونه. اخرنۍ خبره به درته وکړم
یخ هم دی تاسو بدر کورو رسیږي. حضرت عبید بن عمیر د عبید په نامه یو صحابي دی رضی الله عنه، دی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت مصعب شهید سو او صحابه کرامو خبر کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د ملګری شهید شوی دی صحابي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام را لې ورته ودرېدی او باره د مبارک حتما پر خپل ملګری باندې د انسان مخ تغییر کوي وای ورته ودرېدی او شهید شوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام صاحب اللواء د بیرغ خاوند د بیرغ په هر جنگ کې په غزا کې ساتي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ودرېدی باره د سورۃ احزاب 20 نمبر آیات وای. څنګه ویل رسول علیه الصلاۃ والسلام د آیات من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. د مؤمنانو څخه ځینې کسان داسې دي چې ولاړه پر خپل لار باندې شهیدان شول، ځینې کسان داسې دي چې انتظار کوي د شهادت. مصعب یو د هغو انډیوالانو څخه و رفقاو څخه چې د شهادت پر لار ولاړی. دا آیات ووایه او بیا یې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایله چې نبی پر تاسو باندې شاهدي ادا کړي. د احد په غزا کې صحابه کرام ډېر په شهادت ورسېدله. بیا نبی علیه السلام ویل ای شهداو ای شهیدانو د الله رسول پر تاسو شاهدی ادا کړي انکم شهداء عند الله یوم القیامه، چې تاسو د اسلام رښتینی شهیدان یاست د قیامت په ورځ به د الله په حضور کې همداسې رښتینی یاست، ستاسو شهادت قبول دی. او بیا رسول علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایله پر خلکو مخ راواړی ثم اقبل علی الناس فقال ایها الناس ای خلکو ائتوهم فزوروهم، تاسو دغه شهیدانو ته ورځئ او د دې زیارت کوئ، وسلموا علیهم او دوی ته سلام ور ادا کوئ. فوالذي نفسي بيده، د الله رسول فرمایي قسم په هغه ذات چې زما روح د هغه په قبضه او قدرت کې دی، قسم یې واخلئ لا يسلم عليهم احد الى يوم القيامه الا ردوا عليه السلام. قسم د الله په ذات چې هر څوک دغه شهیدانو ته واسي او سلام ور ادا کړي السلام علیکم، دوی په قبرو کې جواب ورکړي چې وعلیکم السلام. ځکه نو شهیدان ژوندي وي چې ورسي سلام چې ور ادا کړي سلام جواب ورکړي. دا خو زما ستا کمزوري ده چې نه اورو، دا غوږونه مو د دې په باریک کاڼه دي نه اورو، نورې اوري مدر و حجر لوټي او ډبرې اوري، نور مخلوقات اوري، د الله رب العزت نور کائنات اوري، خو انسان نه اوري. دا حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایله ورځئ زیارت یې کوئ. تاسو هم د شهیدانو زیارتو ته ورځئ. چیرې دي شهیدان؟ ورځئ یو غړی دعا یې ورته کوئ. د مړو زیارتو ته ورځئ، د خپل پلار زیارت ته ورځئ، د مسلمانانو هدیرو ته ورځئ. کله کله چې د الله علیه السلام تیریږي یو غړی په دغه نیت ورته ودرېږه چې رب په دې کې مسلمانان سخت دي، مؤمنان سخت دي، ځوانان سخت دي، سپین ږیري سخت دي، خدای دې ته مغفرت وکړي. که نور ته دعا کول نور به بیا تا ته دعا کوي. او که دغه سي یو انسان لندې سترګې پټې سترګې در قبرو تیرې دی مړو ته دعا نه کوله، نو دا فکر وکړه ته به هم شاخې بل څوک بیا دعا نه درته کوي. او مړي موږ ته فقط د یو شي ضرورت لري، دعا ورته وکړه، څه دعا ورته وکړه چې الله یې قبول کړي. د حضرت مصعب څخه وروسته یوه لورکۍ زینب په نامه پاتې شوه د 40 کالو، خاص په هغه ځواني کې ولاړی. ساينس اوس هم دا وایي او دا خبره ثابتوي، وایي په 40 کلنۍ کې د انسان عقل پخېږي. رسول علیه الصلاۃ والسلام چې پیغمبر سو په 40 کلنۍ کې پیغمبر سو. 15 کلنۍ کې د عقل ابتدا ده شروع ده، په 25 کلنۍ کې عقل نیمچه پوخ وي او په 40 کلنۍ کې پوره پخېږي. د مبارک څخه په 40 کلنۍ کې لور زینب پاتې شوه. اوس نو خپل دا بیان در سره واخی، فیصله تاسو وکي، پریکړې پر تاسو، حکم پر تاسو. د اسلام لپاره ما څونه کار وکي تاسو نه کار وکي. دا سينو انجزان در یادوم یا مشتونه کار وکي. د بیان اوله خبره می داغه و چې فرض یې دین یو درخت فرض کی، دغه درخت ته تا وګړ و ور واچول د ستوجه سوي خو بنئ یو له ټاو بجور واچول، یو ستلو بجور واچول، پایپ دې د برمی ور باندې راي لکه د خپل ټانکی څخه یو پایپ تر واستلی وو، د درخت خو در څخه و چې سوي نه دا دین ته دی عبور کړی دی او کیا زوی دی ورکی او کیا ځان دی په علمي مسایلو کې پوکي او کیا څه دی وکړله. بل چا خو بستا دین نه در بدنامه کوي، بل چا خو بستا پر دین حمله نه کوي. ته څونه دفاع کوله، څونه شوقي وي، څونه ارمانجن وي. یو جوړه کالی چې موږ جوړو په شخه یاد پسې ورځو، یو خولي چې رانی سو په شه دکاندار پسې چې در دې شه خولي نه یو دازه چې خپل ځان ته خاصه او کله بل لنګوټه نه سم په شه پسې ګرځم. هغه عالم پسې چې هغه شدین درشي، هغه مرشد پسې چې هغه شدین درشي، هغه مدرسې ته واسطه چې شدین درشي، د هغه انډیوال سره کښینه چې په دین شپوي او کدا د سوي دین لږ څه خیر کی بیا به څه. الله دې د حضرت مصعب مبارک
رضی الله عنه پر قدم باندې د قدم ایښودلو وس او توفیق راکړي. الله دې دغه دین په موږ او تاسو آباد وساتي. الله دې په زړه وجود دماغ په ټولو کې الله رب العزت دا خبر او اراده راواچي چې د الله دین تر نور ورسو. دا یو امانت دی رسو به بیا به چې موږ نه نور انسانان به بیا نور ترسي سلسله پر سلسله باندې بدل لري روانه. الله رب العزت استاسو او زموږ مشکلات را حل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وأصحابه أجمعين. رب العزت څه چې مونږ کارونه کړی دي صالح کارونه خبري عبادتونه په خپل دربار کې راڅخه قبول کړه. لوی او کشنی ګناهونه را معاف کړه. رب العزت ستا خزانه د اوبو نه دي کمی او ستا رحمتونه کم نه دي، بارانونه کم نه دي، واوري کمی نه دي، خزانه ټولې ډکې دي. رب العزت موږ محتاج یو، ضعیف یو، ناپوه یو، ګناهګار یو، جرم مو کړی دی. رب العزت په دغه سزا باندې په دغه عذاب باندې موږ منې څه چې ته باران نه را باندې کوي. خدای په خپله خدایي ستا د خدایي پرو او برکت پر موږ باندې بارانونه وکړه. رب العزت که موږ ګناهګار یو، هغه معصوم بچان چې افغانان دي بېوزله دي تر اوسه لا بلوغ ته نه دي رسېدلي، کشني کشني یتیمان دي، معصومان دي، بچان دي، هلوکان دي، انجونې دي. خدای پاکه د هغوی ته وګوره ستا په فضل او کرم باندې، ستا په عظیم احسان باندې، ستا په لوی قدرت باندې او ستا د 1,40,000 زیاتو کم پیغمبرانو په برکت او روی او د 1,40,000 زیاتو کم صحابه کرامو په روی او برکت باندې پر موږ باندې د خیر بارانونه وکړه. خدای پاک افغانان د هر جهته د هر اړخه وساکه، د هر ولایت استوګن اوسیدونکي انسانان وساکه. خدای پاک ایمانو اسلام حفاظت یې توکه، د دین او د کعبه او د قران حفاظت یې توکه، د منبر او د محراب حفاظت یې توکه. خدای پاک زموږ دغه ولس، زموږ دا کړېدلې او زورېدلې ولس نارینه او ښځینه خدای پاک وساکه. تربیه ته منتقم ذات یې، ته عزیز ذات یې، ته مقتدر ذات یې، ته قدیر ذات یې، رحمان او رحیم ذات یې. خدای پاک دا خلک چې راغلي دي بیان یې واورېدی، ستا د یو مبارک پیغمبر، د یو مبارک انډیوال، رفیق او اشنای، یو مبارک صحابي حضرت مصعب مبارک حالات او ژوند او قصې واورېدلې. خدای پاک د دوی په برکت باندې حاضر مجلس هر ډول مشکلات ور حل کړه، قرضونه ور ادا کړه، اولادو ته هدایت وکړه، دنیا او آخرت یې ورښایسته کړه، ته ورڅخه راضي سه، په دکان او تجارت کې برکت واچوه، د غیب څخه رزق ورکړه. خدای پاک ټول مړه وبخښه. رب العزت ټول مریضانو ته شفا ورکړه. چې غوښتنه کړې ده د خپل ناجوړي د صحت لپاره، د جوړتیا لپاره، او غوښتنه یې کړې ده مړي سوي د هغوی د مغفرت لپاره، رب العزت که وفات سوي وي پر ایمان تللي وي خدای پاک ویې بخښه. کسان چې مریضان دي شفاخانو کې دي، روغتونو کې دي، په کور کې دي، ټولو ته شفا کامله عاجله مستمره ورکړه. راغلي خلک چې محبت باندې راغلي، په مینه راغلي دي، خدای پاک همدا اسې د مینې او د رحمت په نظر ورته وګوره. دوی په خپل ژوند کې سهار او ماښام هوساکه، دوی په خپل ژوند کې هر هفته او هر ګړی هوساکه، د دوی دماغونه، د دوی عقلونه، د دوی وجود د هر ډول پټي او ښکاره ناروغۍ څخه وساته. خدای پاک زموږ دغه مرکز چې د هر چا په مرسته آباد دی او تا د هغو په زړو کې ورچولي دي، لږ ډېر کومک یې کړی دی، دعاوې کړې دي، خوشاله سوي دي. خدای پاک په دنیا او آخرت کې آباد کړه. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. خدای پاک زموږ په شاګردانو او د مدرسې د استادانو څخه چې هر څوک مریضان دي شفا کامله عاجله مستمره ورکړه. زموږ مور مبارکه مریضه ده، رب العزت شفا ور نصیب کړه. خدای پاک زما کورنۍ، زما اولادو ته هدایت وکړه، د هر ډول امراض او فتنو څخه یې وساته. خدای پاک حق راوښیه او ما ته باطل مه راښیه. خدای پاک د مختلفو بېلابېلو امتحاناتو څخه زما ساتنه وکړه، د ناستو کسانو ساتنه وکړه. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.